زمونږ د معدې او د دماغو داسې څه تعلقات دي چې کله هم زمونږ په معده باندې بوج راځي نو پیغامات زمونږ د مزغو نه ورځي. نو د ټولو نه اول کم د چې ویګیس نرو ویلی شي دا یو اعصاب دی چې زمونږ د معدې نه پیغامات مزغو ته وړي او د مزغو نه پیغامات معدې ته راوړي. او دویم دا چې زمونږ په معده کې د اعصابو یو داسې نظام هم موجود دی چې زمونږ په معده کې هغه خوراک کوم چې مونږ خوړلی وي د هغې په هضمولو کې هم کار کوي او د دې سره په هغه انزایم خارجولو کې هم کار کوي کوم چې دا خوراک هضموي او د دې سره د معدې او د وجود چې کوم د وینې گردش دی په دې کې هم کار کوي کوم ته چې انټریک نروس سیستم ویلی شي. او دریم زمونږ په وجود کې هغه هارمون کوم چې مونږ ته خوشحالي او سکون راکوي کوم چې سیروټونین ویلی شي نو دا هم د معدې سره په کولمو کې 90% جوړیږي. څلورم کله چې په مزغو باندې سټریس وي دباو وي نو د مزغونه پیغامات معدې ته راځي او کوم خوراک چې انسان کړی وي نو معدې ته دا ویلی شي چې تاسو دا خوراک هضمولو کې لږ سستوالی راولي چې د هغه د وجې د انسان په معده باندې بوج راځي او خوراک یې زر نه هضمېږي تر دې پورې چې ګیس هم جوړیږي او چړچړاپن هم راځي ترېنه. نو تاسو د داسې خوراک نه ځان خامخا وساتئ کوم چې ستاسو په معده باندې بوج راولي چې د هغه د وجې ستاسو چې کوم مازغه دي په هغې باندې هم بوج راتلی شي لکه کولډ ډرنک شو یا په خوړو کې بار بار پخ شوي سیز شو یا د دې سره مرچکو مسالو نه ډک سیزونه شو. او دې نه علاوه که چېرې ستاسو وجود ستړی او ستومانوي نو خالص سراجیتو دپاره تاسو زموږ سره په وټساپ باندې کنټیکټ کولی شي. شکریه. الله حافظ.